زه به یو کیسه درته وکړم. یو دهقان یا بزګر چې یو اس یې لاره، د اس په تړلو لپاره یې ماښام له خپل ګاونډي رسۍ وغوښته. ګاونډي ډېر ځیرک سړی و، ډېر هوښیار سړی و. هغه ورته وویل چې رسۍ نه لرم، خو چل در ښودلی شم چې څه ډول د اسپ وتړي. همدا و چې ورته وویل لاړ شه، میخ ټک وهه او د اسپ سره داسې تمثیل وکړه لکه ته چې اسپ رښتیا هم تړي. د اسپ له غاړې له لاسونه تاو کړه چې اسپ داسې فکر وکړي چې تا د هغه له غاړې رسۍ تاو کړې ده. هماغسې یې وکړل. سهار چې بزګر راویښ شو، راغی چې اسپ له خپله ځایه چوکي او بیرون یې وباسي. دا و چې اسپ له ځایه نه ښورېده. بېرته هماغه ګاونډي پسې لاړ، ورته ویل چې اسپ مې له ځایه نه ښورېږي، هر څه یې چوکوم نه ځي له خپله ځایه. ګاونډي ورته وویل چې ورشه اسپ دې خوشي کړه بیا یې بوځه. هغه ورته وویل بزګر چې اصلا ما خو اس تړلی نه دی، نو څنګه زه د هغه له ځایه خوشي کړم. هغه ګاونډي ورته وویل چې یوازې ته فکر کوي چې ته هغه نه دی تړلی، خو اس داسې فکر کوي چې هغه تا په رسۍ تړلی دی. همدا دی ورشه بیا هماغسې تمثیل وکړه لکه اسپ چې له پړي خوشي کوي او بیا یې چوکه. بزګر بېرته لاړ، د اسپ له غاړې لاسونه تاو کړه، له میخه یې داسې تمثیل وکړه لکه هغه میخ نه چې اسپ خوشي کوي. کله چې دا تمثیل وکړه بیا یې اس چوک، اس له خپله ځایه روان شو. د کیسې موخه مې دا وه چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر وخت ستونزې، مشکلات، خنډونه همدغسې خیالي وي لکه څنګه چې د اسپ په ذهن کې دا رسۍ او تړل خیالي وو. ډېر وخت موږ او تاسې د ځان لپاره یو ذهني دنیا جوړه کړې وي، په هغو کې ځان لپاره نهایتاً پراخې ستونزې، خنډونه او مشکلات واچولي چې په اصل کې هغه شتون نه لري او زموږ په حقیقي ژوند کې شته نه وي، بلکې یوازې زموږ د ذهن تولید وي او موږ یوازې خپل ځان په دغه ستونزو کې راګیر کړی وي چې یوازې ذهني شتون لري، یوازې زموږ په مغزو کې، زموږ په ذهن کې وي. نو که غواړئ ښه ژوند وکړئ، که غواړئ له ژونده خوند واخلئ، که غواړئ چې بریالي شئ، دغه ذهني ستونزې چې تاسې په خپله د خپل ځان لپاره جوړې کړي دي دغه نورې ختمې کړئ او راشئ واقعي نړۍ ته او هغه څه چې واقعیتونه دي هغه ووینئ.